अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि په دوند کې به په لړو کې به تاسو ډبل اشارو باندې هزارډ لایټس باندې ډرایوینګ نه کوو دا خطرناک کیدای شي داسې زه ویلی یم رڅو څه په دې مو پوه کړم چې چا نه تپوس وکړي چې تا ډبل اشارې لګولي او په لړو کې روانې نو مطلب د څه دی هغه ته داسې څه لړې دي خطره دي نو ډبل اشارو نه خلکو ته پته لګي چې لړې دي خطره دي ځکه ما ډبل اشارې لګولې دي نو لړې خو ټولې دنیا ته کتی شي که تیز باران دی هر سړي ته کتی شي که طوفان دی هر سړي ته کتی شي نو ډبل اشارو نه تا څه مطلب دی بیا څه ته خلکو ته یې څه خطره دی هغه خطره څه ټولو ته لیدی شي هغه دپاره ډبل اشارو استعمال به نه کوي که تا ګاډی بریک ډاون دی تا ګاډی خراب دی اکسیډنټ ته کړی دی یا تا ګاډي ته एकदम څه مخکې خطره راغله څه نورو ډرایورانو ته نشي کتلی نو هغه دپاره ته ډبل اشارې بیا لګوی شي خو هغه خطره څه ټولو ته پاته دی هغه دپاره ډبل اشارې لګولو ضرورت نشته دی ټیک شو دویم تپوس ورنه وکړي چې ډبل اشارې د ولې لګولي هغه یې چې دې سره بیا د ما ګاډی ښه کتی شي خلکو ته چې روډ باندې ګاډی روان دی نو دې خبرې جواب شته دی راشه که چیرې ته د ګاډي هیډ لایټس ولګئ ټیک شو نو هغه سره ته سترګې وغړوه د څټ ته ریډ لیمپس ولګي ویې کتو دې سره تا ګاډی ښه بهترین کتی شي نو ډبل اشارو ضرورت نشته دی په خبرې ورسېدې اوس به زه تاسو یو دو شیانو به یې نور هم پوه کړم دوند کې که چیرې تا ډبل اشارې لګولي دي اور ګاډی د روان کړی دی پوه شوې نو ته خلکو ته یې سره خطره دی اور که دې ګاډي एकदम اکسیډنټ وشو یا ګاډی خراب شو نو داسې تا سره بله کوم طریقه دی چې هغه مې ته خلکو ته ووایي څه ما ګاډی خراب شو یا ما ګاډي ته څه خطره جوړه شوه یا څه مسله جوړه شوه نو تا سره دویم آپشن نشته دی ټیک شولو دې د وجې نه به ته ډبل اشارو مې ډرایوینګ اوره پرې نه کوي تر څو پرې څه تا ګاډي اکسیډنټ نه شوی پوه شوې که چېرې بل ګاډي پرې ټچ کړی نو بیا ډبل اشارې ته لګوی شي ټیک شولو ښه بیا دوند کې دا پته نه لګي چې دا ګاډي که ډېرو ګاډیو ډبل اشارې لګولي دي او تا پسې ګټ څټ ته یو ګاډی روان دی که نه او تا ګاډی एकदम بریک ډاون شو ودرېدو نو هغه ته ایزیوم کوي چې دا ګاډی لکه روان دی ځکه ډبل اشارو مې خلک ګاډي چلوي تر څو پورې چې هغه ته دا پته لګي چې دا ګاډی ولاړ دی نو هغه ګاډی بیا ویلی وي په خبر راسي ځکه چې دوند کې ویزیبیلیټي صحیح نه وي صحیح طریقې سره درته یو شی کتی نشي ټیک شو نو دې د واجې نه تر څو پرې چې تا ګاډي کې څه مسله نه دی شوي تا ته څه خطره نه نو ته به ډبل اشارو باندې ډرایوینګ نه کوي ټیک شولو ښه یو بل شی درته ووایم په ابودابي کې خاص کر د کوم خلک اماراتو کې اوسېږي دو ته به داسې ډېره ښه پاته وي هغه څه کې داسې وي چې لړه به نورمل یو ځای کې وي روانه به وي ته به ډرایوینګ کوې تا ته به ویزیبیلیټي کلیر وي پوه شو خو یو ځای کې به एकदम ډېره لړه وي صحیح شو هغه لړۍ کې څه خلک ورنوځي بیا یې ګاډي ویلي وي اوکې تقریبا 100-150 ګاډي لګېدلي وي صحیح دی نو که تا ته روډ में एकदम داسې ډېره لړه وکتی شوه نو هزارډ لایټ ولګوه او سپیډ کام نه کام کا او بیا دې لړۍ کې نه وځه پوه شوې که تا ته وکتی شو چې دې کې اکسیډنټ یې نشته نو هزارډ لایټ مړ کا پوه شوې اور بیا آرام سره ورکې ډرایو وکړه پوه شوې خو اکثر داسې एकदम لړۍ کې بیا ډېر زیات اکسیډنټونه شوي صحیح شو دې شي باندې ډېر خاص خیال ساتو بل شي مې پوه کم چې کله تاسو په لړۍ کې ګاډی چلو نو تاسو لو بیم لایټس آن ساتو ټیک شو ورسره که ګاډي کې د فوګ لایټس دي پوه شوې نو دا آن ساتو ټیک شولو کله په های بیم باندې ګاډی ونه چلو های بیم چې شته یې راشو درته وښیم دې ته های بیم یې صحیح دی هغه وجه دا دی چې دا لړه چې کومه د ځمکې نه لږه ویچاته وي او چې کله ته های بیم ولګوې نو بیا دا لړه چې کومه دی دي سپینوالی زیات شي بیا تا ته صحیح کتی نه شي نو لو بیم لایټ لګو فوګ لایټ دا خصوصیت دی چې دی ولا لایټینګ کوم دی هغسې پیلاو وي اور لاندې وي نو تا ته روډ ښه کتی شي د روډ سره نږدې چې کومې فوټپاتې موټپاتې وي دا هم درته صحیح کتی شي او چې کله لړو کې اکسیډنټ وکړو نو روډ نه چې څونه سایډ ته ګاډی بوتلی شو که نه مغوره سایډ ته چې کوم دی ګاډی ودرو او بیا که چېرې روډ باندې اکسیډنټ شوی دی نو بیا ګاډي مې هزارډ لایټس ولګو اور آف یې کوو چې ته ورې الاړ شو روډ نه د ګاډي نه ورې الاړ شو صحیح شو اکثر داسې کېږي چې یاره دا روډ مې ګاډي اکسیډنټ شوی وي ته که ګاډي کې ناست وي بل ګاډي وویلې نو نور به مصیبت درته جوړ شي داسې ویډیوز دپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کو مننه آباد اوسو